ستاسو په مرسته زموږ ټولې ستونزې حل شوې سلطانه، او ستاسو له برکته ډېره ارزاني شوې ده. ظاهره سرتېر ته ووایه که بیا هم څوک شکایت لري ټول باید ولیکي. په سترګو زما سلطانه. سلطان صاحب، زما سلطانه، اجازه راکړئ چې د خپلو خجورونو څو دانې تاسو ته هم درکړم. خجور خرڅونکي ته څه وایي؟ وبخښئ صاحب، وبخښئ که کومه تېروتنه مې کړې وي. ما یوازې غوښتل څو دانې خجورې ورته ورکړم بس. یو دقیقه صبر وکړئ. راځه پلار جانه، فکر کوم تاسو قصداً غواړئ سلطان چاق کړئ. ما وبخښئ زما سلطانه. دا چې ته وایې نو یو دانه درنه اخلم کاکا جانه. پنځمه ستنه د بغاوت لپاره یوازې ستاسې امر ته په تمه دی. یوازې تاسې امر وکئ بغاوت پیلېږي. اوس نه ښاغلی خالده، د هغه وخت به هم راورسېږي. اوس یو بله مفکوره لرم. خلک د پنځم ستون له سرکشي نه ډېر ستړي شوي دي. په خپله یې ویني چې محمود ته څومره پام کوي. انشاءالله چې خوښ مو شي زما سلطانه. زما سلطانه پرېږده چې موږ خپل کار وکړو. لومړی باید زه وڅکم. که یې رانه کیزې باید ونه خورم که څنګه؟ آرام اوسه. مزهدار ځای، په کار کې د ډېر ماهر یې. استغفر الله، ستاسو د پاملرنې ډېره مننه. ستاسو دا مهرباني باور وکړئ زما د ټول عمر لپاره بس ده. ښاغلی ظاهره، پیسې چې هر څومره کېږي 2 برابره ورکړه او نورې په خلکو وویشه. په لومړي پل کې باید دا پام له منځه یوسو. حق له تاسو سره دی زما غلی. خدا څنګه امکان لري ځکه چې خلک سلطان سره ډېره مینه لري. البته چې شونې ده. ته فکر کوي چې فرانک دا ډله د ازادۍ لپاره چمتو کړې ده؟ که غواړي چې خلک سرکشي ته وبولي نو وږي وساته. زه پوه نه شوم زما غلی. هغوی وږي وساتو؟ دا لوی پایتخت څنګه وږي وساتو؟ ها، حوصله وکړه ښاغلی خالد، حوصله. که زما هره یوه خبره عملي کې بیا دا شونې ده. په لومړي قدم کې زی او فتا سره خبرې کوي. کوم سرلشکران چې ورباندې باور لري راټولې کړه او په خوراکي کاروانونو باندې حمله وکړي. کومې ګاڼې چې درکول کیږي د ګودامو لوري ته ځي. هر څومره اوړه او غنم چې وي ټول یې اخلئ. ټول اوړه او غنم په زړه کلیسا کې چې د ښار نه د باندې ده هلته پټوئ. هلته د چا پام نه کیږي. ښه وروسته بیا ښاغلی خالده یو ځای کې کینو او ننداره یې کوو. لومړی خوراکي توکي خلاصیږي او خلک بیا ګډوډي رامنځته کوي او بیا سرکشي ته مخ کوي او بالاخره بیا ماڼۍ ته راځي او په خپلو لاسو محمود له تخت نه ښکته کوي. زما سلطانه، په هغه کاروان باندې چې خوراکي توکي راوړل غلو حمله کړې ده. سرتېري یې له منځه وړي او مواد یې غلا کړي. یوازې په دې نه، په څو نورو کاروانونو یې هم برید کړی دی زما سلطانه. زما په ان ډېر وخت وروسته داسې یو کار ترسره شو. زه فکر کوم د غلو کار نور په خلاصېدو دی. یوه معمولي حادثه وه زما سلطانه. زما په ان ارزښت نه لري چې په دې اړه فکر وکړو. ودې ویله اړتیا نشته چې ورباندې فکر وکړو. په کوم ځای کې چې ژوند کوې مسؤلیت زما په غاړه دی ښاغلی خالده. دا خلک د خدای امانت دی چې له ما سره دي. کله چې څوک غواړي د خدای د بندګان روزي واخلي زه یې لاس قطع کوم. ښه په دقت سره واوره، خطر په کمین کې دی. خاین هر څوک چې دی زر تر زره پیدا کوي او د هرې سزا مستحق چې دی ورته یې ورکوي.